محترم مسلمانانو ورونو په دې باید پوه شو چې دا د موږ او تاسې د پیدایښت نه مقصد شی د الله تعالی موږ د څه دپاره پیدا کړي یو موږ پورته چې ګورو اسمان ده مخ ته ګورو اسمان ده یوه لوري بل لوري شاته ګورو اسمان ده دا دومره عظیم مخلوق چې موږ ته په سترګو باندې راځي او دا زندگی چې په کوو دا عظیم مخلوق د مځکې چې موږ ته په نظر باندې راځي دا جګ غرونه غرونه چې موږ تاسو ته په نظر باندې راځي دا ټول خدای متعال د اشرف المخلوقات چې انسانان دي دغه د خدمت لپاره پیدا دي خو موږ د څه لپاره پیدا یو مقصد د زندگی ده چې د څه لپاره الله پیدا یو دغه مقصد ویل کیږي یو ضرورت د زندگی ده چې د موږ ژوند په کوم شیانو موقوف ده کوم شیانو ته ضرورت لرو د موږ ژوند په یغو باندې راځي هغه ته ضرورت د زندگی ویل کیږي دریم هغه څه دي چې په یغه کې موږ ته د دنیا په ژوند کې اسانتیاوې سهولتونه پیدا کیږي څلورم هغه څه دي چې صرف موږ په یغه باندې فخر کوو لویی په کوو زینت او خایست دنیا بلل کیږي په دغه څلورو شیانو کې موږ څه دپاره پیدا یو دا دغه مقصد د زندگی وی هغه الله تعالی راته بیان کړی دا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما پیریانان او انسانان نه دی پیدا کړي مګر هم د دې دپاره چې ما وپېژني چې زه څوک یم ای لیعرفون او چې ما وپېژني بیا د ما په حکم عمل وکړي چې هغه ته بیا عبادت ویل کېږي لیعبدون چې د ما عبادت وکړي پیدا د الله د معرفت د الله تعالی د عبادت او بندگی دپاره دغه مقصد د زندگی ده دا چې موږ ژوند په خوراک موقوف ده په چکاک موقوف ده په جامه موقوف ده او دغه نورو شیانو ته چې کوم ضرورت لرو یو ته ضرورت د زندگی ویل کېږي هغه الله د موږ دپاره پیدا کړي دي خلق لکم ما فی الارض جمیعا په مځکه کې چې څومره شیان دي خدای پاک ما د تاسو دپاره پیدا دي سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض په اسمانو کې لمر او سپوږمۍ او ستوري او په مځکه کې چې څومره کائنات دي د موږ ژوند پورې موقوف ته الله وی ما تاسو ته تابع کړي خو ته مې د خپل عبادت لپاره پیدا یې د خپل معرفت لپاره مې پیدا یې د دغه مقصد نه راردې خواته لږ خبره وکم ضرورت د زندگی موږ خوراک ته ضرورت لرو خو په وچه مړۍ باندې هم د موږ ژوند تیریږي په خیمه کې هم د موږ ژوند تیریږي د دغه غرو په مابین کې زندگی کې هم د موږ ژوند تیریږي او دریم شی سهولت دی لکه غالۍ پیدا کول کوټو کې پکی لګول ایسی لګول چارپایي او کټ پیدا کول چې ژوند ملک په راحت او په آرامي دغه سهولت زندگی ویل کېږي دا چې موږ بنگلې ښایسته کوو د باندې نم رنګونه ورکوو او تر ضرورت نه ډېرې جګې جګې جوړوو بیا چتو ته دننه سیلنګ ورکوو دغه فخر و زینت زندگی ویل کېږي که انسان په هغه اولو دوه کې وخت ټول ډېر مقصد ته ورکي چې د خدای پاک عبادت د الله معرفت ته او د دنیا د زندگی د ضرورت په انداز د دنیا کاروبار کوي چې ضرورت د دغومره کاروبار کوي وای دا انسان په ورځ د قیامت په اول نمبر خلکو کې کامیاب ده فسوف يحاسب حسابا يسيرا د دغه خلکو سره به ډېر اسانه حساب کیږي ولی ډېر ژوند د الله په معرفت کې تیر کړی د الله په عبادت کې تیر کړی او هغه د ضرورت په انداز کاروبار خدای پاک ورته روا کړی نو هغه هم ناروا نه شو
که زمینداری کوي که دکانداری کوي که نوکری کوي خو دومره انداز چې د الله عبادت و معرفت نشي درنه پاتې هغه هم الله روا کړی زندگی ټوله په روا کې تېره شوه نو د دغه خلکو حساب خود اسانه وي خو دا چې موږ د دغه نه ورې خواته قدم اخلو د خپل نفس د خواهشاتو دپاره د راحت دپاره ډېر غټ کاروبار ته ضرورت لرو فخر و زینت دپاره غټو کاروبارو ته ضرورت لرو نو په کلو کلو باندې موږ د دنیا په کاروبار لګیا یو چې یو غټه بنګله جوړه کړو یو د شپېتو اویاو لکو موټر واخلو پالنګونه او شیان جوړ کړو دغه ځای اوس موږ تباه کړو حساب د دغو ډېر را سره کېږي ولې چې دا غټې بنګلې جوړو ناروا خو نه دي لیکن چې مقصد په پاتې شو ناروا شو د الله د معرفت لپاره پیدا یو معرفت به علم نه حاصلېږي چې ټول ژوند عالم ته نه ورځو د خدای پاک د ذاتو د صفاتو په باب کې د ده نه څه پوښتنې نه کوو څه نه اورو چې د موږ خالق څنګه ذات ده د کومو صفاتو څښتن ده او بیا د عبادت مع پوښتنه نه کوو چې الله زه د څه دپاره پیدا یم دا لمونځ چې راباندې فرض ده 5 وخته څه ښه لمونځ وکړم کوم ښه لمونځ د موږ نه الله تعالی غواړي دا روژه چې راباندې فرض ده کوم قسم روژه الله تعالی د موږ نه غواړي دا زکات چې راباندې فرض ده کوم قسم زکات د موږ نه الله تعالی غواړي دا حج چې راباندې فرض ده کوم قسم حج د موږ نه الله تعالی غواړي او ورسره دا پوښتنه وکړو چې په کوم چې شي الله ناراضه کېږي موږ یې منې کړي یو چې دا مکه او دا مکه دا مکه هغه باندې ځان پوه کړو حرام وپېژنو بیا د دغه نه بعد چې کاروبار کوو نو هغه روا ده بیا ګناه نشته پکې خو دا چې موږ د دومره غټه کاروبار سره لګیا شو چې دغه ځای ته نه ور خلاصېږو چې د الله د ذات و صفاتو معرفت حاصل کړو او دا 18 کاله زندگی کې موږ لمونځ نه کوو زده چې لمونځ مفاسد شو که مکروه شو صحیح شو که نه شو صحیح چې پوښتنه وکړو عذر دا وی چې زه خو ملا نه یم ولې دا لمونځ په ملا فرض ده که په ټولو انسانانو فرض ده روژه صرف په ملا فرض ده که په ټولو انسانانو فرض ده ډېر وخت سړی اودس هم وکړي لمونځ هم وکړي خو دا د ده لمونځ د ده د غاړې توق شي په خلاص نشي بلکې په د خپل منځه یې خدای پاک ونیسي سړی چې سلام وګرځوي که په صحیح چوکاټ د شریعت موافق لمونځ یې کړی و دغه لمونځ د الله دربار ته ملایکې پورته کوي دا لمونځ ته یو روحاني وجود ورکول کېږي وایي دغه سړي ته چې سلام وګرځوي دغه ته مخ راواړوي دا لمونځ چې الله تعالی دې د ګناو نه داسې صفا کړه لکه زه دې چې د عیبو نه صفا کړم پاک لمونځ دې وکړم په صحیح لمونځ دې وکړم نو بیا ځي علیین ته هلته قبلیږي د قبولي په ځای کې لیکل کېږي خو که ګوډه مات لمونځ وکړې داسې لمونځ وکړې چې الله په ناراضه وي رسول الله په ناراضه وي د شریعت په احکامو برابر نه وي یا فرض کې پاتې یا واجب کې پاتې یا سنت کې پاتې یا مکروه عمل کې شوی چې سلام وګرځئ دا د لمونځ چې د ده د بدن نه جدا شي دغه لمونځ ته وجود ورکول کېږي دغه لمونځ ده ته وایي مخ راواړئ چې الله دې دغسې تباه کړه لکه زه دې چې تباه کړم بیا چې ملایکې پورته کې اسمان ته ورسئ د اسمان دروازه ګوره نه ورته خلاصېږي چې د قبولي ځای ته لاړ شي بیرته دا لمونځ راوړي دا مخ ته سړی پوولي چې داسې ګوډ و مات ناقص لمونځ الله نه قبلوي اوس موږ او تاسې د ځان سره سوچ وکړو دغه سوچ موږ او تاسې کړی ده چې دا د ما لمونځ ماته ښېرا کوي که ماته دعا کوي دا خپل لمونځ موږ ګورو زه د خپلو ملګریو ته وایم د دورې طالبانو ته وایم چې موږ او تاسې باید اول دا ملایان طالبان د خپل ایمان د خپل لمونځ د خپل روژه او خپل ذکر خپل عمل په کتاب کې وګورو کتاب یو آینه ده چې ایمان صحیح داسې ایمان ده چې الله تعالی یې رانه غواړي که نه ایمان داسې لمونځ ده چې الله تعالی یې رانه غواړي که نه که تش په ویلو منډې کوو په تېر شه تر ملایي پورې لمونځ نه کوزده تر سپینې ګیرې پورې لمونځ نه کوزده ولې چې کوم مقصد دپاره پیدا یو موږ هغه مقصد پېژندلی نه ده
چې 1500 روپۍ بې ځایه لګول هر سړی موږ په پیږو چې دغه بېوقوفي ده، جهل ده، ناپوهي ده. نو دا دومره عظیم اشرف المخلوقات چې انسان ده، چې په الله دومره ګران ده چې ټوله دنیا ړنګه شي چې انسان نه وي پکې، الله په دغه دومره نه خفه کېږي لکه یو مسلمان چې ناحقه څوک قتل کړي. د یوه مسلمان په مرګ الله دومره خفه کېږي چې دا اوه اسمانونه هم ځکه ړنګ چې الله په هغو نه خفه کېږي. دومره قیمتي انسان ده چې خانه کعبه مبارکه څوک ړنګه کړي، چې موږ تاسو ته خو د هغې عظمت معلوم ده، هر څوک یې قدر کوي، خو په هغه الله دومره نه خفه کېږي لکه د یو مسلمان زړه چې ناحقه څوک خفه کړي، صرف مسلمان زړه ازار کړي. که دغه دومره قیمتي انسان چې الله پیدا ده، چې د اسمانونو هم ځکه ټوله د ده دپاره پیدا دي، او دغه انسان بیا عبث زندگی کوي، العیاذ بالله، خدای پاک عبث پیدا کړی، بیا به خدای پاک ته غلط نسبتونه خلک نه کوي. ځکه الله تعالی موږ ته خبر را کړی، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. ای انسانانو، ایا تاسې دا ګمان کوئ چې ما دغسې عبث بې فایدې پیدا کړي چې څه کوئ هغه کوئ، ما ته به نه راځئ، زه به بیا په قیامت کې پوښتنه نه درنه کوم؟ نه، دا خیال مه کوئ. عبث مې نه یې پیدا، بې فایدې مې نه یې پیدا، بې مقصده مې نه یې پیدا، یو عظیم مقصد دپاره مې پیدا یې، نو دغه مقصد بیا زه پوښتنه درنه کوم. حدیث مبارک کې راځي، پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي په ورځ د قیامت د خدای پاک په حضور کې چې ټول مخلوقات جمع شي، څوک به د خپله ځایه قدم پورته نه کړي چې د 5 شیانو سوال او جواب د ده سره نه وي شوی. اول الله تعالی د دغه انسان نه او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې د هر انسان سره به الله تعالی په خپله غږیږي، مابین کې به ترجمان نه وي، او داسې هیبت به وي یوم یقوم الناس لرب العالمین، چې د خدای پاک په حضور کې خلک ولاړي، د ګناهو د وجې نه، د ډېر هیبت نه به د بعضې خلکو خولې ته را رسېدلي، لاندې به 80 ګزه خولې په مځکه ننوتلي. د لمر په 4م اسمان کې ده، نن ژمی ده، د ژمي په مابین کې چې لمر یې د آباد نه وي، ورسره موږ تاسې دلته تر پازابیږو، یو میل به رانږدې وي. هغه وخت کې به بیا الله پوښتنه درکوي، ما تا ته 80 کاله عمر درکړی و، ما تا ته 80 کاله عمر درکړی و، 80 کاله مې عمر درکړی و، دا دې په څه شي کې تېر کړ؟ دا قیمتي عمر چې ما تا ته درکړی و، دا دې په څه کې تېر کړ؟ دومه پوښتنه بیا د دا قیمتي زندگی د موږ د ځوانۍ کوي، د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې، سترګې روغې، غوږونه روغ، زړه بیدار، دماغ سالم، اندامونه ټول جوړ. په دغه وخت کې تا څه کول؟ د دې ځوانۍ عمر دې په څه شي کې تېر کړ؟ دریم، دغه د خدای دین نه چې ما خبر کړي وی، قرآن مې درته رالیږلی و، پیغمبر علیه السلام په خپل ژوند کې بیان کړی و، د هغه نه بعد تر آخرته پورې علما یې بیانوي، عذر څوک نشته. نن الحمدلله په دا لارې چې راتلم هم یقیني دا په زړه کې راګرځېده، نن د ډېري یو غټه مدرسه وه، مخکې مې شوق دا و چې کاشکې هلته ورغلی وای، د ځان د ګټې دپاره، د بیان دپاره نه، چې د علماو بیانونه مې اورېدلي وای، د خپل وطن د مشایخو نومونه مې اورېدلي، بیانونه مې اورېدلي وای، لیدلي مې وای، د هغو په ارمان ومه. خو بیرته چې راتلو په دا غرو کې مې بیا په دغه شکر ایست الحمدلله چې داسې ځای ته روان یم چې ډېر خلک به هغه ځای ته نه ځي، او د خدای د دین په نسبت باندې روان یم، د الله د دین په خاطر باندې روان یم. نو دغه ځواني پوښتنه به، دا علم به پوښتنه کېږي، علماو بیانونه درته کړه، دغه ته چې سړی په دین خبر شي هغه ته عالم ویلی کېږي، داسې نه چې پګړۍ وتړلی هغه ته عالم ویلی کېږي. دا نور نه هر څوک په دا خبر دي که نه چې 5 وخته لمونځ فرض ده، اودس فرض ده، غسل د جنابت په وخت کې فرض ده، روژه فرض ده، زکات په غني خلکو فرض ده، حج په ماړو خلکو فرض ده. ټول خبر دي که نه؟ په دې خبر دي که نه چې زنا حرامه ده، غلا حرامه ده، غیبت حرام ده، رشوت حرام ده، شراب چکل حرام دي، قتل د مسلمان حرام ده، حسد و تکبر و ریا دا ټول حرام دي. خو چې خبر شو خو ملا شو، نو الله پوښتنه درکوي چې دا څومره علم یې درکړی و، په هغه د څه عمل وکړ.
او د دنیا په باب کې دوی پوښتنه کوي تا دا دنیا په کومه لار پیدا کړه؟ په جایزه طریقه دې پیدا کړه که په ناجایزه طریقه باندې؟ بیا دومه پوښتنه کوي دا دنیا چې ما تا ته درکړه په دغه دنیا کې دې بیرته په کومه لار مصرف کړه؟ ځان ته د جهنم برابر کو او که ځان ته د جنت په واخیست؟ په دغه دنیا خو جنت اخیستی کېږي. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. الله تعالی د مسلمانانو نه ځان او مال اخیستی عوض کې جنت ورکوي. دغه قیمتي دنیا دا عزتمنه دنیا چې جنت په اخیستی کېدو تا په کومه لار کې مصرف کړه؟ چې د دغه 5 شیانو سوال او جواب نه یې شوی د ځای نه قدم هم څوک نشي اخیستی. چې چا په مقصد د زندگی کې وخت تیر کړی چې د الله معرفت ته، د الله تعالی عبادت ته، د الله تعالی بندگی ده، نو حساب ذاتي اسانه ده. د 5 سره شیانو حساب ذاتي اسانه ده، خو چې د الله د دین نه خبرې په دین د عمل کړی چې پښتنه درنه کېږي د مقصد کې د وخت تیر کړی، بې مقصد د وخت نه ده تیر کړی. ځکه د دې خلکو سره بیا خدای پاک حساب هم ډېر اسانه کوي. که انسان د څه ګناه تر شوي وي خو چې ډېر وخت په مقصد کې تیري، ملایکو ته خدای پاک وایي چې یو څو کنکۍ ګناوې ورته ذکر کوي. یو څو کنکۍ چې دا ګناه دې کړې وه هلته سړی انکار نشي کړی، او کړې مې وه، دا دې کړې وه، او کړې مې وه. الله تعالی ورته وایي چې دغه ډېر وخت ما په مقصد د زندگی کې تیر کړی وه، اوس ملایکو ته حکم وکړي الله د دا ګناه په ځای هم نیکي ورته ولیکئ. یو حدیث مبارک کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وخندل په اخر کې چې کله د انسان سره دا پوښتنه شروع شي چې دا ګناه دې کړې وه، دا کنکۍ ګناوې ورته یادوي ملایکې، دا یې وډار شي چې اوس ادې ما کبیرې ګناوې ایمانه خو خدای م دې وساتي غټه ګناوې هم شوې وې چې هغه ورپام نشي. خو چې الله تعالی ورته ووایي چې دا نیکۍ ګناه په نیکۍ وربدلې کوي، بیا د انسان داوګیر شي مخکې ډارېدو چې ما کبیرو ګناه ته ورپام نشي، بیا الله ته یا الله ما خو څه ګناوې نور هم کړې وې. او چې په مقصد کې وخت تیر شو حساب اسانه د 50,000 کاله زندگی د ورځې د قیامت دومره په تیر لنډه شي لکه د یوه لمانځه وخت. خو که سړي دا ژوند برباد تیر کړی و، په مقصد کې نه و تیر کړی، په نفسي خواهشاتو کې تیر و، فخر و زینت کې تیر و، بیا نو حساب ډېره سخته الله مو دې وساتي چې درته وي ولې د ولې جواب څوک کړی چې بیا د خدای پاک په حضور کې. خو موږ تاسې خو ایمان ده په دې پیږو چې حساب راپسې را روان ده، نو دا ژوند ولې عبث تیر کو؟ یو سړی چې په دغه غره علاقه کې چې دا اوس راتلمه معکوس کورونه حصې ته مې وکته چې لږ د کروندې ځای والته مې شنه پټي ولیده چې یو څوک لږ پټی ولري او د امید د فصل ورته لري عبث یې پرېږدي. دغه سینه د انسان دا هغه پټی ده چې د قیامت تخمونه پکې کرل کېږي. الدنیا مزرع الاخره. مجدد الفسانی رحمه الله ویایي په دغه سینه کې د الله د محبت تخم واچوه چې د الله محبت راشین شي، د رسول الله د محبت تخم کې واچوه چې د رسول الله محبت کې پیدا شي، د علماو د اولیاو د صحابو د محبت تخم کې واچوه چې هغه محبت کې پیدا شي، د الله د عبادت تخم کې واچوه چې هغه تخم هغه میوه راشنه کړي. داسې هم چیرې کېدی شي مجدد صاحب یایي چې سړی وکري اوربشې او امید ورته د غنمو لري، کېدی شي. نو موږ خو انسانان یو، الله عقل را کړی، داسې بهترین پټی را کړی. الناس کالمعادن. الله وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی انسانان لکه معدنونه داسې دي. اوس تر دغه مځکې پټي نه چې تیل ته راوځي د دغه انسان په سینه کې هغه کمال ده چې د خدای ولایت او دوستي پکې پیدا کېږي. خو شیطان د موږ ډېر بد دښمن ده. دا لکه کفار چې د موږ د دنیا دښمنان و، موږ یې نه پرېښو خپل ملک آبادي ته. شیطان د موږ په وجود کې دننې نفس جاسوس ته. دا دواړه راته ملګري دي، د موږ په بدن کې دننې پټی را خراب کړ. د الله فرض مانځه ته مه نه پرېږدي.
فرض روژې ته مې نه پرېږدي، فرض زکات ته مې نه پرېږدي، فرض حج ته مې نه پرېږدي، او شپه ورځ په موږ داسې ګناوې کوي چې جهنم ته مو برابروي. موږ باید دغه ته پوه شو چې موږ د یو مقصد لپاره پیدا یو، چې 500 روپۍ بې مقصده عبث بلل کېږي، پاگل سړی بلل کېږي. خالق لا یزال دا دومره دنیا عبث نه ده پیدا کړې. دغه امانتو د موږ نه بیا پوښتنه کېږي